د کہانی په شروعات کې مونږ ته د نیویارک پارک خې چلته ټول خلک مصروف وي او د کې یو دوه جنکې په بنچ ناستې وي چې هغه یو جنې وګوري چې یو تیزه هوا راشي او ټول خلک لکه د بوت په شان ودرېږي او هغه چې د خپل مرګري طرف ته خیال شي نو هغه عجیبه خبرې شروع کړې وي چې د کې هغه د خپل وختونه یو پین روباسي په خپل مړی کې ورومنډي او ځان مړ کی د دې پارک سایت ته مونږ ته سمزدوران خې چې د کې یو مزدور د کار په وخت کې د بره طرف نه راپریوزي او مړ شي نو دې کسانو ته دا لګېده چې دا یو حادثه ده خو دې نه پس هغه وګوري چې یو مزدور د بره طرف نه ځان راغورځي او ځان مړ کوي دې نه پس مونږ ته یو ایلیټ نومي ټیچر خي چې هغه خپل سټوډنټانو ته لیکچر ورکوي د نه پس هغه سټاف روم ته راوغواړي او په ښار کې چې کومه حادثه وشوه د هغې باره کې ایلیټ ته ووایي ولې چې ټولو خلکو په خپل ځان قتلول شروع کړل او د دې سکول پرنسپل ته لګېدو چې کیدای شي دا یو دښمني حمله وي او دې ته دام لګېدل چې دښمنانو کیمیکل یا وایرس پیدا کړل چې هغه سیده د انسان په دماغ باندې اثر غورځي او انسان په خپل ځان قتلول شروع کی د نه پس هغې د سکول چوټي وکړي او سکول سروزه دپاره بند کی او پتلو کې ایلیټ سره یو ملګری وي چې د هغه جولین نوم وي او هغه ورته وایي چې چوټیانې هسې هم شو نو ته ما سره خپل کلي ته ولې نه ځې هغه ځای سیف هم دی نو ایلیټ چې د خبره وورو نو هغه ورته چې ټیک ته او چې څنګه کور ته راشي نو ډایرکټ پیکینګ شروع کی نو ایلیټ وګوري چې د هغه ښځه نیوز ګوري او په نیوز کې دا ویل کېږي چې حکومت والا ته اوس هم پته ونه لګېده چې دا آخر روان څه دي دا خلک ولې ځان قتلوي او هغې وایي چې دا کیدای شي یو وایرس وي نو د ایلیټ ښځه چې په خبرونو کې دا لاشونه وګوري نو هغه هم ډېره زیاته ویریږي بس دوی هر څه پیک کړي او سټیشن ته راشي چې هلته جولین مخکې نه راغلی او هغه سره لور هم وي خو د هغه ښځه نه وي راغلې ولې چې هغه په رش کې ګیره شوي وي او په سټیشن کې هم ډېر زیات رش وي ولې چې هر سړي دا ښار پرېښودو د دې ځای نه تلو او جولین خپلې ښځې ته وایي چې ته په بل ټرین کې راشه او هغه ایلیټ سره روان شي د نه پس موږ ته د فیلډلفیا پارک ښیي چې هلته یو هوا راشي او ټول کسان لکه د بوته سې ودرېږي او خپل ځان مړه کي او پارک سره خوا کې یو سړک و چې هلته ټول ګاډي مودرېږي او دې کې یو پولیس بهر راوځي او لږ وخت پس هغه خپله تمانچه روباسي او په هغې ځان وډي او ځان قتل کي او دې نه پس د ګاډي نه یو کس راوځي د هغه پولیس تمانچه راخلي او ځان قتلوي بل خوا موږ ته په ټرین کې ښیي چې جولین خپلې ښځې ته رینګ کړي وي نو هغه ورته وایي چې زه په ټرین کې ناست یم او بلکل سیف یم او لږ وخت پس دوی چې په کوم ټرین کې ناست هغه ودرېږي نو دا ټول ډېر زیات ویریږي او د دغه ټرین نه ټول مسافر راکوز کی او د دې ټرین پایلټ کنډکټران نو ایلیټ ورلور شي او تپوس وکړي چې تاسو ټرین ولې ودرو نو دې کې ورته دا یو کس وایي چې مخکې سیګنل عجیبه طریقې سره غیب شو او دا ټرین هم مخکې نه ځي او زموږ رابطه کنټرول سنټر سره اچانک بنده شوه نو دې نه پس دا ټول مسافر یو هوټل ته ورشي او یو ښځه یو ویډیو ګوري چې هغې کې یو سړی په خپله لاړ شي ازمرو خواله او په خپله پې ځان وخوري او دا ویډیو چې دوی وګوري نو ډېر زیات ویریږي دې نه پس یو سړی ټي وي ولګوي چې هغې کې خبرونه شروع وي چې د ټولو دھیان د هغې طرف ته شي نو په خبرونو کې د دې وایرس باره کې وایي او دا مسافر چې په کم ښار کې دي د ټولو نه زیات وایرس دغه ځای کې دي چې سره دا ټول خلک دا خبره ووري نو ډېره زیاته یره پرې راشي نو دا ټول خلک په منډه بهر راوځي او د دې ښار نه د ووتو کوشش کې لګیا شي او څه کسانو سره چې ګاډي وي نو هغوی په خپل ګاډي کې کینو دغه ځای نه وتښتي او ایلیټ او د هغه ښځې سره ګاډي نه وي د دې د وجې هغه د خلکو نه مدد غوښتو خو چا د ده مدد نه کو اخر یو ښځه خاوند دوی له د مدد دپاره راشي او دې کې جولین په منډه راشي او هغه ایلیټ ته وایي چې زه د خپلې ښځې تالاش پسې ځمه خو زه ځان سره د خپلې لور نشم بوتلی دا زه تا ته په حواله کومه خطره ډېره زیاته ده ته زما د لور خیال به ساتې او لږ وخت پس په مونږ بیلو شو او دې نه پس جولین یو بل ګروپ سره کینی او د نیو جرسي طرف ته روان شي او جولین چې دغه ګروپ سره لږ مخکې لاړ شي نو هغې وګوري چې ځای په ځای په سړک باندې لاشونه پراته دي او څه کسانو ځان پانسي کړي دي او په اونو کې ځوړند دي نو دې کې یو ښځه دوی سره شاته ناستې چې هغه دا وویني نو ډېره زیاته ویریږي او په ژړا شي جولین دوی له همت ورکړي او دې ټولو ته دا ووایي چې په دې ګاډي کې درنه یو ځای کولو پاتې نه شي چې دا هوا را دننه نه شي دوی هو هر څه بند کړي خو دوی نه یو ځای پاتې شي چې هغه د ګاډي چت وي چې په هغې کې یو وړوکي شان سوري وي او لږ مخکې تلو نه پس هغه هوا بیا راشي چې د دوی ګاډي اچانک ودرېږي او لږ مخکې لاړ شي او بیا د دوی ګاډي سلو شي چې دې کې اچانک دا ګاډي تیز شي او سیده د دوی اونې سره اکسیډنټ وشي چې په دې ګاډي کې ټول مړه شي صرف جولین پاتې شي هغه د ګاډي نه بهر راوځي او په سړک باندې کینی او هغه اوس د دې وایرس په لپیټ کې ګیر شو او هغه یو شیشه راوالو د خپل لاس رګونه کټکول شروع کړي چې سره هغه مړ شي بل خو موږ ته ایلیټ ښیي چې هغې په ګاډي کې ناست وي او دې کې اچانک دا سړی ودرېږي چې ایلیټ بهر راوځي او په دوربین کې وګوري نو په سړک باندې ډېر زیات لاشونه پراته وي نو دوی په دې لاشونو د پاسه نه شي اورېدی د دې د وجې دوی لاره بدله کړي او لږ مخکې تلو نه پس دوی ته د ملیټري ګاډی میلو شي چې هلته یو فوجي راشي او دوی ودرې ورته وایي چې مخکې لاړ نه شئ مخکې بیس ټول تباه شوی دی او ټول فوجان مړه شو او زه پکې صرف بچ شوم اوس ډېر خلک دغه ځای ته راورسي چې دا فوجي ودرې د مخکې تلو نه نو دلته اوس دا ټول راغونډ شو دا فیصله وکړي چې دلته کم کورونه دي نو موږ به په هغې کې اوسېږو اوس دا کسان په دوه ګروپ کې تقسیم شي چې دې کې یو ګروپ شاته روان یو مخکې روان وي او مخکینی ګروپ د ایلیټ وي نو دوی اوس مخکې روان چې دې کې اچانک هوا بیا راشي چې اوس دا فوجي خپله تمانچه روباسي او ځان شوټ کړي او مړ کړي چې دې سره دا باقي کسان هم ځان قتل کړي نو ایلیټ او دغه ګروپ چې دا وګورو نو هغې ډېر زیات ویریږي ولې چې هغې سره کم کسانو هغې ځان قتل کو او هغې اوس دا وایي چې اوس نمبر زمونږ دی د مړ کېدو نو اوس ایلیټ چې اندازه ولګي نو هغه ته پته ولګي چې دا وایرس د بوټو په ذریعه باندې خورېږي نو هغه دې ټولو ته ووایي چې کوم ځای کې ډېر انسانان وي او ډېر بوټي وي نو دا وایرس هغه کسان ګیروي او اوس موږ له پکار چې بیل شو او مخکې روان شو دې کې اچانک هوا بیا راشي نو ایلیټ د خپل کسانو ته وایي چې زر د هوا
الټه طرف ته منډه کې چې دې سره دا ټول په الټه سایډ باندې منډه شروع کی. نو په دوی باندې هوا تیر شي خو خوش قسمتۍ سره په دوی باندې سمو نشو او د الټ د اندازه سوي چې د هوا الټه طرف ته منډه وې او د یو بل نه لري یو نو د دې وایرس په لپیټ کې نشه ګیرېدی او د الټ په ګروپ کې صرف هغه او دغه خزه هغه وړه ماشوم او دوه لکان بچ شو او دوی اوس مخکې روان دي چې خوش قسمتۍ سره دوی ته یو گاډی ملو شي او دوی چې هغه گاډي ته ورشي نو هغه ته یو نقشه ملو شي. دوی دا اندازه لګي چې اوس دوی په کم ځای کې دي او دوی ته خوا کې یو ډېر غټ کور ملو شي چلته دوی ورشي دنه نو هلته د خوراک سامان پروت او غړیر تازه وي ولې چې دوی سره خوا کې پټیم وو او په دې کور کې چې کم خوراک موجود دی هغه به دوی تازه دونه نه راشوکو. خدا د خوشاله خبره نه بلکې د یاري خبره ده ولې چې دا وایرس د بوټو په ذریعہ باندې خورېدو او د دې کور نمګیر چاپیر ډیر زیات بوټي دي. نو زه دې ټولو ته و چې موږ په کار چې زر تر زر د دې کور نه وځو اوس دوی لږ خوراک وکي او دا غزا نه وځي دوی چې دا کور نه لږ مخ کې راشي نو هلته دوی وګوري چې یو بل ګروپ دغه کور طرف سره راغلو چې دې کې اچانک هوا راشي او دا ټول ډیر عجیبه حرکتونه شروع کی او دې کې یو سړی ډیر پاگلپن وکي هغه د غیا ماشين ولګي او دا ماشين مخه ته پریوزي چې هغه ماشين د در پاسه تیر شو مړی کی او دنه پس دا ټول ګروپ خپل ځان قتل کی. دنه پس الټ مخ کې روانه په یو پټی کې یو ریډو لګیدلی وی چې هغه نه د پته ولګي چې دا وایرس د مغرب طرف ته کم دی او دوی د مغرب طرف ته ځان ورسي ولته چې کم کورونه دي هغه خلکو خپل کورونه کې ځان بند کړی وي او دوی ورونه ټکول خو چاوته ور نه کولاو او اخر کار د یو کور نه یو سړی دوی لاواز ورکي خو دروازه وته کولو نه کی ته سره دغه دوا لکان ډیر زیات غوسه شي او کلکو دروازو لته ورکول شروع کی او دغه د ماتولو کوشش وکاو چې سره هغه سړی ډیر زیات غوسه شي او هغه دروازه کولو کې یو ټوپک رو باسي او هغه لک پیولي او د کړکۍ نه هغه بل لکه مولی چې سره الټو دغه خزه دوونه نو ډیر زیات او یریږي او هغه دا غزه نه او تختی چې هغه سره د جولین لورم وی او دنه پس هغه یو ډیر زوړ کور ته راورسي نو دوی ته دا لګیدو چې دا کور خالی دی خو د دې کور د شاته یو بوډۍ خزه ناستوي هغه بوډۍ خزه ډیره زیاته خوي او هغه دوی له اجازه ورکړي چې تاسو زما کور کې اوسېدئ شئ او هغه دوی له خوراک هم تیار کړي یو کمرم ولا اوسېدو د پاره ورکی خو لږ وخت پس الټ په سوچ کې هغه ته دا لګیدو چې د دې خزه دا رویه ډیره عجیبه ده او دا خبره رښتیا مخېږي او هغه چې د خپل کمرې دروازه کولو کی نو هغه بوډۍ خزه د کمرې مخه ته ولاړ وي چې الټ سره خبره کولی هغه ته پته لګي چې دا خزه خو په خوب کې ګرځي اخر کار دوی شپه تیره کې او سحر شي نو الټ چې د خوب نه راپاسي نو دغه کمره کې دغه خزه واغه وړه ماشومه نه وي نو هغه ډیر زیات او یریږي هغه دا وی چې کې دی شي دغه بوډۍ خزه دی دوانو سره سکړی وي چې دنه په ځاخ کتر راکو شو دغه بوډۍ خزه کمرې ته ورشي نو هغه ګور چې دغه بوډۍ خزه په بیت کې یو ګوډۍ پرته ده چې دې کې اچانک هغه بوډۍ خزه راشي او د تکنزل وینا شروع کې ورته دا و چې ما ته پته و چې ته یو غلی او ته دلته غلا د پاره راغلی نو دلته الټ پوه شي چې د دې خزه دماغي حالت صحیح نه دی ولې چې دا ډیر وخت نه یوازې و دنه پس هغه بوډۍ خزه بهر لاړ شي چې دې کې هوا راشي او دا بوډۍ خزه په شامه نتل شروع کی یعنی دام د دې وایرس په لپیټ کې ګیر شو چې الټ دا وګوري هغه ډیر زیات ویریږي هغه کور ته راشي دروازه بند کی او خپل خزه ته و چې هر چرته بهر رو نه زی چې څنګه دا و نو الټ د کور دروازې او کړکۍ بند کی چې دې کې اچانک هغه بوډۍ خزه د کړکۍ طرف ته راشي چې داغه د پوز نه وینم پیدا او هغه اچانک خپل سر کړکۍ لرولي چې سره هغه کړکۍ ماته کی او خپل ځان قتل کی د کړکۍ ماته دو سره د هوا کور ته راتلل شروع شو چې در یو بل کمرې ته لاړ شي خو دې کې هغه د چا आवाज ووري نو هغه چلته ورشي نو الټ د الټ خزه واغه وړه ماشومه وي نو هغه چې الټ پریشان وي نو تاسو کې چې څه چلو شو نو الټ ډیر نا امیده سره خپل خزه ته وي چې دا وایرس اوس ډیر زیات خطرناک شو او مخکې بده د انسانانو په ګروپ باندې حمله کوله او دا ځان له انسان متاثر کوي او مړ کوي او هغه خپل خزه ته دا مو چې کې دي چې دا زموږ اخري وخت دی او د سره دا دوانه د خپل غلطي یو بل نه معافي غواړي دلته د الټ خزه الټ ته وي چې تاسو سره یو ځای مړ کېدل غواړم او دنه پس دوی یو ځای بهر روزي او چې څنګه بهر روزي نو دوی د یو بل لاسونه چې یو ځای مړ شو او هغه هوا راشي دا دوانه سترګې پټي کې د خپل مرګ انتظار کوي خو دوی باندې سچلو نشي دنه پس دوی کور ته راشي او سروزه په دغه کور کې تیری کی او دوی ته پته ولګي چې کم ټیم دوی بهر روتل دغه ټیم کې د دې وایرس اثرات ختم شو د دې د وجه دوی بچ شول او دې وایرس دومره تباہي پیدا کړې چې تر اوسه پورې چاته پته نه لګیدا چې دا د څه د وجه راغلی دی دنه پس موږ د 3 میاشتې پس ټایم خي چې په نیویارک او فیلډلفیا کې چې رقم ځنه دا وایرس شروع شوی الته اوس دا وایرس ختم شو او خلک خپل کارونو کې مصروف شو او الټو دا خزم خپل کور ته راغلل او د جولین لور به مو صغی سره اوسېږي دنه پس موږ د پټیو کې خي چې د ساينټیست نه تاسو کې چې دا وایرس د څه د وجه راغلو نو دا ساينټیست وته دا چې دا قدرت د طرف نه وو ولې چې انسان دا ماحول د تباہي طرف ته روان کړی دی دنه پس موږ تاغه پار خي چې رقم ځنه وایرس شروع شوی دی کې دوه لکان روان چې دی کې هغه اچانک یو ډیره تیزه چغه ووري چې دی کې یو الک شاته وګوري نو هغه ته هر څه نورمال لګیدل خو دی کې هوا راشي او ټول بیا لکه د بوته سیودريږي او دا ټول خلک خپل ځان قتلول شروع کی یعنی دا وایرس دوباره راغلو د سره دا کہانی ختم شوه کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ